بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د څو خوبونو تعبیر کوم. د سر ویښته مې وایي سپین شوې ده او زه لاس وروړم او لاس مې ډکېږي او قوده قوده ویښته مې وځي. د دې څه تعبیر ده؟ دویم خوب ده وایي زموږ په اولي کې اوبه وي، مار وي او پشک وي، پیشو، دا دواړه سره جنګ کوي او بیا اخر وایي مار هغه زورور کېږي په پیشو باندې. دریم خوب ده وایي عام خلک ناست وي، وایي محفل وي، زه سورت تین په تین و زیتون تلاوت کوم. څلورم خوب ده وایي خوب کې د ډېرو کسانو پیسې راپسې وي او یو کس پیسې غواړي قرضدار. او پنځم خوب ده وایي پیریان مې لیدلي چې یو کوټه کې وي او قرآن کریم راغواړم بیا ارامي کېږي. شپږم خوب ده وایي زموږ مشر عالم دی، لویه جمع وي او شاته پرتوګي به کښته کېږي، زه پورته کوم. اووم خوب ده وایي خوب مې لیده چې الله تعالی خبرې کوي. نو آخره پورې مو سره پاتې شئ، دا خوبونه تعبیروو. که چینل کې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر یې کړئ او که خوب هم لیدلي نو همدغه واتساپ نمبر کې ماته ولیږئ. اول خوب دا وایي د سر ویښته مې سپین شوي، لاس ورولم، لاس مې ډک کېږي او ویښته مې وایي تویېږي ډېر زیات. نو په خوب کې چې کله ویښته په اندازه باندې توی شي هغه ښه تعبیر لري. د سوچونو ختمېدل، د فکرونو ختمېدل، زړه جمع کېدل، خاطر جمع کېدل باندې تعبیر کېږي. او چې کله ته خوب ګورې چې ویښته دې ډېر زیات تویېږي دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا په یو ضایع کېدلو د مال یا ضایع کېدلو د یو شی ستا مربوط هغه باندې تعبیر کېږي چې هغه له لاسه ته ورکوې، ډېر سوچونه کوې، کار نه کوې، عمل نه کوې او هغه ستا له لاسه وځي. او سپینېدل د ویښتان چې دي دا په تجربې زیاتېدلو باندې تعبیر کېږي، عمر زیاتوالی، تجربه زیاتوالی او ورسره د مسؤلیتونو زیاتوالی چې په هغه صورت کې بیا چې کله ته ګورې چې ویښته دې تویېږي معنا داسې مسؤلیتونه دې زیات دي او مسؤلیتونه درته رسیدګي نشي کولی او چې یو څه مشکلات سره مخکې کېږي، د کار فشار در باندې دا ډېر بوج ده در باندې او یو څه مال دې مصرفېږي تا نه او ته نه غواړې یعنې چې هغه مال دې مصرف شي او تا نه هغه مال مصرفېږي. والله تعالی اعلم. دې باره کې ویډیو هم شته، د ویښتانو باره کې تفصیل هلته شته، بیا هغه دې چینل کې وګوره انشاءالله، نور معلومات به هم درته حاصل شي. دویم خوب ده وایي زموږ حویلي کې اوبه وي او مار او اوبو کې ګرځي، زموږ خپلوانه ده زنانه وایي دیوال ته ناست وي، کالي یا جامې وینځي، د هغې د پښو نه مار وځي او زما د ورور کوټه ده د بیرون د خوا څخه د هغې کړکۍ د پاسه کیني، زه مې د کورنۍ یوې غړې باندې غږ کوم چې بیل راوړه، بیلچه راوړه چې مار پرې مردار کړم. په دې وخت کې یوه پیشو راځي غواړي مار مردار کړي خو مار پرې زورور کېږي، پیشو چیچي او پیشو مردارېږي. نو دا خوب څه ده؟ دا خوب که تاسو په دې زنانه باندې ستاسو خپلوانه ده تاسو کور کې ده نو که په دې باندې بدګمانه یئ او داسې فکر کوئ ستا په تاسو باندې چې یې کړي دا ګمان هم غلط ده او دا خوب بیا تعبیر نه لري، دا ستاسو شیطاني سوچونه دي، شیطاني خوب ده، دا تعبیر کېږي نه، هیڅ مشکل نشته. شیطان خوب یې په تاسو باندې کتلی چې تاسو او په کور په منځ کې یو تاسو خپلوان او هغه په منځ کې اختلاف واچوي، بدګماني ایجاد کړي. که په دغه بدګماني تاسو یې نو دا خوب هم تعبیر نه لري، دا شیطاني خوب ده، خیر و شر پکې نشته او دا خوب چاته مه وایئ، تاسو ته انشاءالله ضرر هم نه رسېږي. د خوب وخت هم صحیح نه وي او داسې یو بدګماني هم ستاسو وي په دې زنانه باندې نو دا خوب بیا هیڅ تعبیر نه لري، په دې کې هیڅ خیر و شر نشته. تاسو باید احتیاط وکړئ، تاسو ملامت یې، ولې یو مسلمان په حیثیت کې بدګماني کوئ او دې نه هیڅ مشکل هم نه حل کېږي چې ته په یو چا باندې بدګماني کوي. مشکلات تا خپله مشکلات کورنۍ کې به هم وي، کاروبار هم نه جوړېږي یا څه مشکل وي او هغه ته په نورو باندې اچوي، فکر کوي چې تا باندې به تعویض کړي یا به در باندې جادو کورې کړي نو دا خوب هم بیا صحیح نه ده، دا تعبیر نه لري. اعوذ بالله ووایئ، د مسلمان باندې د رسالو ټولو باندې ښه ګمان وساتئ، الله نه خیر وغواړئ، هېڅوک هم نشي کولی چې چا باندې چې بند کړي بغیر د الله نه. نو الله تعالی باندې یقین وساتئ، الله تعالی څه کوم منځونه او داسو دعاګانې مقرر کړي دي په حدیث شریف کې نو هغه باندې عمل وکړئ انشاءالله تاسو ته هېڅ مشکل نه پېښېږي. او که داسې وي چې نه تاسو هېڅ بدګماني نه لرئ په دې زنانه باندې یا په دې کورنۍ باندې او هېڅ مشکل نشته او تا دا خوب کتلی د وخت خوب هم ښه صحیح ده، ښه وخت ده، سهار ته نږدې 4-5 بجې دغه وخت کې ده یا د ورځې 10-11-12 بجې ده بیا دا خوب تعبیر لري چې تعبیر کېږي چې نظر شوی ده، یعنې دغه زنانه تاسو دا ورور یا کورنۍ یا اولاد نظر کړی ده او دا نظر حق ده او دا نظر دوستانو لخوا کېږي، دشمنانو لخوا نه کېږي نو ستاسو دا زنانه ستاسو دوست ده
او دا نظر کړی ده دا ستاسو ماشوم یا دا ستاسو ورور یا کورنۍ ډېر په ده باندې ګران دي او همیشه ورته متوجه وي همیشه ورته ګوري همیشه صفت یې کوي په دې وجه باندې د نظر شوي دي دا ستا ورور یا په دې کورنۍ کې ستاسو بل کس نو دغه چاره چې ده دغه چاره بیا دغه دوه کس پیشو او مار هم څه کتلی ده چې دوی دا مار راوځي او بیا پیشو ورته پیدا کېږي او دوی دواړه سره جنګ کوي نو په دې پیشو نه مراد سوالګر او یو محتاج ښځه یا یو سوالګر چې هغه تاسو کور ته راځي او یو محتاجه ښځه یا یو څوک چې ستاسو کور ته ډېر ځي راځي همیشه د کلیوال هم ده په همدې کلي کې ده او هغه ستاسو کور ته ډېر ځي راځي او هر وخت ځي راځي یو څوک ورته دومره پرده هم ترې نه کوي او دایم نه کوي نو په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه حاجتونه تاسو کوششو کې پوره کوي که هغه څه سوال لري که ستاسو مالدار یې شی لري نو هغه حاجتونه پوره کوي یو شی هغه بې خالي لاس مه لېږئ دې سره دا صدقه د یو ښه والی هغه سره کوئ دا د دې باعث کېږي چې تاسو نه الله تعالی بلاګانې او مشکلات رد کړي د دې خوب نه داسې ښکاري چې ستاسو دغه شیان لږ ضعیف ده سوالګر ته چای نه ورکوئ یا کوم زنانه کوم څوک سره راځي هم ستاسو سره کیني پاڅېږي چې ستاسو د حال نه خبر ده ستاسو نه په مالداري کې په دنیا په حساب باندې کم ده هغه سره تاسو کومک نه کوئ نو ځکه هغه پیشو په همدې باندې تعبیر کېږي چې هغه ضعیف ده نو د مار نه مراد مشکلات مصیبتونه چې کله هغه د زموږ صدقات او خیر او یو چاته خیر رسول او چا سره کومک کول دا کم وي نو کله کله مشکلات انسان ته پیښیږي او کله زموږ د صدقات لاس هم خلاص وي یو خیر چاته رسیږي دا د دې باعث کېږي چې الله تعالی مشکلات او مصیبتونه موږ نه دفع کړي نو په دې خوب کې ته وایي چې مار قوي کېږي زور کېږي نو معنا ده چې کېدای شي نظر شوي دا ستاسو کورنۍ نظر شوي نو چاره بیا چی ده حدیث شریف کې بیا راځي څوک نظر شوي نو کس که پیدا شو د فلاني دا یې نظر کړی ده نو دی د اودسو کې سنجا دې وهه په یو تشت کې او د پرتوګ منځنۍ حصه دا لږ نمله کې د اوبه یې په دې تشت کې واچوي بیا دا اوبه واخلئ او د دې کس د څوک څه نظر شوی ده بدون د سبب نه مریض ده یا کاروبار هر څه خراب ده د دې له شا له خوا نه دی په تشناب کې ځان باندې د شا له خوا نه ځان باندې دې واچوي د شا له خوا نه دې ځان سر باندې سکته واچوي بس انشاءالله د دا نظر یې ختمیږي او د نظر دعاګانې یې ووایي ماشومانو باندې ځان باندې دعاګانې سهار او ماښام الله تعالی مې حفاظت وکړي والله تعالی اعلم څلورم خوب ده دریم خوب ده وایي محفل وي عام خلک ناست وي او زه سورت تین په مشق تلاوت کوم ټول سورت او بندېږم پکې نه نو دا ډېر ښه تعبیر لري سورتونه په خوب کې آیتونه ویل سړی پکې بندېږي نه اواز هم ښایسته او تر اخره پورې وایي سورت خلاصوي نو دا ډېر ښه تعبیر لري په هماغه سورت په معنا باندې هم تعبیرېدلی شي او رزق باندې خیر باندې شفا باندې ځکه تین او زیتون سره دا د شفا بوټي دي د خیر او برکت بوټي دي او یقین په آخر کې د یقین ذکر شوی دی یقین هم الله تعالی درته نصیب کوي آرامي درته نصیب کوي برکت درته نصیب کوي نو دا ډېر ښه تعبیر لري الله درته ښه کړي والله تعالی اعلم څلورم خوب ده وایي خوب کې د ډېرو کسانو پیسې راپسې وي یو چېرته روان یم ما سره میلمه وي سامان هم وي قرض والا راشي پیسې رانه غواړي او سامان رانه اخلي وایم دا د میلمه ده وارخطا یم ډېر خوب کې نو که ته قرضدار یې رښتیا او ډېر سوچونه کوې او دا خوب دې ولیده نو دا خو تعبیر کېږي بیا نه ځکه همدا سوچونو کې ته ویره در سره د هر وخت کېدی شي دوی د خلکو په منځ کې تا وشرموي د پیسې تانه غواړي او د هر چا په مخ کې هر چېرته بیا دا خوب تعبیر کېږي نه سوچونه دي تشویشونه دي څه خیر و شر پکې نشته او که چېرته داسې وي چې نه ته قرضدار یې او ډېر قرضدار یې خو دومره سوچونه ورته نه کوې او داسې پروا هم نه کوي همداسې دې پرېښي دي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د خلکو حقوق در باندې ده یا معنوي حقوق یا همدغه پیسې نو کوشش وکړه چې دا خپل وخت کې سره ادا کړې دې نه مخکې څه د دنیا کې ته ونیول شي یا په آخرت کې ته الله تعالی ونیسي نو د خلکو نه بخشش وغواړه که څوک درنه خفوي یا که د چا مال در باندې کوشش وکړه چې هغه ادا یې کړي خفګان ته یې پرېنږدي او چا در سره ښه کړي دي نو کوشش وکړه د هغوی تشکري وکړي د هغوی شکر ادا کړي د هغوی احسان ومني او که قرضدار یې نو قرضونه دې خلاص کړه څومره زر کېږي څومره په ښه طریقې سره کېږي چې څه مشکل درته پیدا نه شي والله تعالی اعلم پنځم خوب دا زموږ کور کې بره کمره یا اطاق وي ورور مې راځي وایي راشه دلته څه چل شوی زه ورځم هغه اطاق دروند وي د پیریانو په مثال زه اواز وکړم ورشئ قرآن مجید راوړئ زه چې ونیسم قرآن کریم هر څه سم وي دا ډېر ښه خوب د الله درته ښه کړي ته وایې چې بل داسې نور خوبونه مې لیدلي دي نو که تاسې احساس کوئ چې اثر شته په کور کې یا په خاص کوم کوټه کې نو تاسو سورې بقره همیشه ووایئ سورې بقره همیشه کور کې تلاوت کوئ
او یا که څوک نیز هغه تلاوت کې تاسو نه نو په موبایل په MP3 کې سورې بقره چالان کې سحاري مخامي خصوصا د شپې نو دې سره انشاءالله حفاظت راځي او دعاګانې په خپل وخت سره ووایي ټول د شپې د خوب دعاګانې ټول سره کېنوه او د سهار نه د خوب نه پاڅېدلو دعاګانې د ګوګل کې ولیکه نو راځي درته دعاګانې مقرر دي د حفاظت د مسلمانانو لپاره ساسرات انشاءالله ختمیږي دې سره صرف هم دا تلاوت د سورې بقرې سره هم انشاءالله څه مشکلات هم حل کېږي الله تعالی مشکلات حل لره والله تعالی اعلم شپږم خوب دا وایي زموږ مشر عالم دی خوب کې لویه جمع وي خوب کې د پښو نه کمزورې شوي وي جمع امامت ته مخکې شي زه شاته جوخت ولاړ یم چې ودرېږي شاته حصه پرتوګې وځي زه بیرته ورجه کړم چې شرم ده ډېر مخلوق ده پرتوګې اوچت کړم برابر شي وایي دوه مختلف جمع کې دا کار وشي او زه بیرته پرتوګې ورته اوچت کړم نو دا ډېر ښه خوب ده الله دې ښه کړي تا ته هم ښه خوب ده هغه ته هم ښه خوب ده دا پرده اچولو باندې کېږي چې ته په هغه عالم په هغه کس باندې هغه کم خامیانې مشکلات دي کم کمیانې دي خامیانې دي هغه باندې تا پرده اچولی ده همیشه پرده اچوې او په مجلس کې دغه دفاع کوې او دغه سره اخلاص لرې او هغه ته تا ډېر یعنې په غیاب کې دغه صفت تا کړی او په غیاب کې دغه دفاع تا کړی ده او دا ټول انشاءالله هغه تا ته ثواب کېږي او الله تعالی به انشاءالله ستا پرده وکړي الله تعالی به ستا عزت درکړي په آخرت کې په دنیا کې هم نو الله تعالی یې دا صفت په ټولو کې راولي والله تعالی اعلم اووم خوب دوی خوب مې لیده خدای تعالی وي خبرې کوي د لمر څخه هم ډېره زیاته رڼا وي زما تر څنګ څو نور کسان هم وي خاصه ورځ وي لکه د آخرت ورځ نو دا ډېر ښه خوب ده الله دې درته ښه کړي څه کله الله تعالی په خوب کې څوک وګوري څه کلام یې اوري خبرې یې اوري یا همداسې د یو نور په شکل یو شی وګوري اوس دا زړه کې تېر شي دا الله تعالی ده نو دا ډېر ښه خوب ده په دې وخت کې په همدې خوب کې ستا حالت باندې تعبیر کېږي که تا سره ویره وي ډر وي څه تا به ونیسي او ته به حساب کتاب در سره وکړې د دې معنا ده چې ستا ګناهونه زیات دي نو عمل دې صحیح کړه الله تعالی سره ملاقات کوي الله ته به ورځې الله نه وډار شه او عمل دې صحیح کړه او که چېرته داسې وي چې په خوب کې ته مطمئن یې او ښه ګمان لرې په الله خوشحاله یې او د الله خبرې اورې یا داسې ګورې د نور په شکل هغه ته او داسې احساس کوي چې الله تعالی ده نو دا په دې باندې تعبیر کېږي او ته ښه مطمئن یې او خوشحاله هم یې نو معنا ده چې ستا ګمان په الله ښه ده الله تعالی به انشاءالله تا سره ښه معامله کوي او آخرت کې به الله تعالی تا سره انشاءالله ښه معامله کوي او اعمال دې هم صحیح ده او ډېر کوشش کوي چې ته الله تعالی راضي کړي او د قیامت ورځ همیشه ستا په یاد ده په دې صورت کې بیا دا ښه تعبیر لري نو دا د نن ورځې خوبونه یو خوب الله تعالی دې وکړي ستاسو خپل خوب تعبیر واورئ او مطمئن شئ نو که څه سوال هم وي هم د کمنټ کې دلته ماته ولیکئ د خپل خوب په باره کې او څه کله خوب تعبیر نه تاسو مطمئن شوئ نو ماته اطمینان راکړئ دلته په کمنټ کې اطمینان راکړئ تا څوک نه پېژني څوک نه پوهېږي ستا خوب ستا کوم یو خوب ده او ته څوک یې نو په یوټیوب کې دا شی ستا ته که ډېر کسان دي چې زما دا چینل ګوري نو هغوی دا چینل یې سبسکرایب کړی نه ده او یا ویډیوګانې نه لایک کوي نو دا بخیلي ده نو دا زما ګیله راځي ځکه تاسو لایک او سبسکرایب او ستاسو تایید دا ماته یو تایید ده تشویق ده ترغیب ده چې زه نور هم کوشش وکړم زحمت وباسم ډېر تکلیف غواړي دا یو ویډیو جوړول او دا خوبونه لیکمه ټول په اول کې ما دا اوازونه ټول نشرول نو هغه کې ځینې ورونه بیا خفه ول چې زموږ اواز مه نشروه نو اوس دا خوبونه ټول لیکم دې لپاره څه مشکل که څوک خفه کېږي نو خفه نه شي نو دا تکلیف ده دې ته زه وخت ورکوم نو تاسو هم کوشش وکړئ چې د ما تایید وکړئ او دا ویډیوګانې لایک کړئ شیر یې کړئ ملګرو سره شریک کړئ نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم جمعې مبارکه شپه ده درود شریف ډېر ووایئ یو درود سره اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دومره یا اللهم صل وسلم علی نبینا محمد دې سره لس رحمتونه وایي الله تعالی په مسلمان باندې را نازلوي او دا د نبي علیه السلام یو حق ده په موږ باندې چې موږ درود پرې ووایو یوازینی کار یوازینی عمل چې هغه الله تعالی هم کوي ملایک هم کوي او انسانانو مسلمانانو ته هم امر کړی چې تاسو دا کار وکړئ هغه درود ویل وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبي دا درود وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ځکه هغه ډېر زیات مشکلات یې تېر کړی دا دین موتا ته رسولی او موږ ته الله تعالی نن ایمان او د علم او وضاحت او دین دا ټول وضاحت یې کړی ده نو درود سره دغه یو څه حق ادا کېږي د امتیتوب او زموږ او ستاسو د جمعې مبارکه شپه ده درود شریف وایي انشاءالله تاسو ته سکون اطمینان حاصلېږي خصوصا که د چا شی ورک وي شی دې ورک شوي نو درود شریف یې ووایه نو الله تعالی هغه ورک شی درته پیدا کوي
نو تر آینده ویډیو پورې تاسو ته الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.